محمود غزنوی رحمه الله ولسوار پر هند حمله کړې ده او د دنیا د هندوانو هغه لوی بت سومنات د دړي وړي کی د ختم کی. تاریخ لیکلی دی چې یو وخت یې دومره هندوان غلامان راوستل د هندوستان څخه چې په غزنی کې به په 1 روپۍ باندې یو هندو خرڅوي. محمود غزنوی رحمه الله یو غلام لري ایاز دا او محمود غزنوی ته ډیر نږدې وو. نور وزیران د شورا ملګری دا په دې باندې خفه وه چې دا یو بې نسبه یو بې رنګه غلام دی او موږ نسب والا یو رنګ والا یو رای او فکر لرو لیکن دی و تا ته تر موږ در نږدې دی. محمود غزنوی رحمه الله ورته فرمایي چې دا عقل لري د دې په مغزو کې یو جوهر دی چې هغه ستاسو سره نسته دا پوهه لري. ولی نور وزیران و دې خبرې منلو ته تیار نه وه. محمود غزنوی رحمه الله یو ورځ امتحان اخلي. اعلان وسو چې 2 ساعته وخت دی زما دربار دا لیلام دی زما دربار دا اجازه ده چې هر څوک هر شی وړي هغه د هغه دی.